لالا څه کوې خبره وره څه نن هوټل بند دی شی نه دی په خړېزه په مخه دې شه ځه هو هغه مې هغه بل هوټل ته ولاړ شه موږ نن دا هوټل خرڅوو شه تاسې دا هوټل خرڅوئ د چا هوټل خرڅوئ مالک یې مړ او که ژوندی چې تاسې دغه په جایداد رالشته کړي لالا ته څوک یې چې داسې خبرې کوې ها زه د دې هوټل مالک یم مګر ته وې چیرې زه د علاج لپاره کراچي له تللی وم مګر هغه منیجر هغه جانو زما د هوټل مزدور ما دا هوټل د هغه په حواله کړي هغه راولاړ شو دا هوټل پر ته یې خرڅ کړي ته هم بې حاله بې احواله راولاړ شې په بل یې خرڅوئ لکن بچایه له تا سره څه ثبوت شته ثبوت به م در ښکاره کړم په دا بریف کیس کې د هوټل فرد نور کاغذات موجود دی که بیا هم تاسو څه اعتراض لرئ نو هغه عدالت هغه تاڼه مخ مو ایره دی دستګیره هغه زموږ دوه نیم لکه روپۍ زه یو بدنصیبه انسان یم یو بدنصیبه انسان د ورکې لارې مسافر یم هېڅ منزل نه لرم بابکه هېڅ منزل نه لرم ته به له زمري پهلوان سره ضرور مقابله کوې هو چپ شه ګیدړه زه زمری یم زمری ته موږک یې زه زمری یم ته موږک یې زه موږک ته څه شی یې هلکه ته څه کوې چې دلته رالې دا دونه په زوره زوره دې غرغړې وهلې خو غرغړې دې مناله را رسېدلې یاره ما دا کیسه له تاسو څخه پټه ساتلې وه که چاته نه وای بیا یې درته کوم یله که یاره پر موږ دیم پیړ شي چې ته له موږ کیسې پټې ساتې بس پټې ساتې یاره ستا د شولو خبره نه ده زما مطلب دا دی چې ضرورت یې نه و که نه بیا هم خبر خو سمه چې دا مرض چې در غورځېدلی دی آخر دا لیونتوب دا څه کیسه څه ده لیونتوب نه د یاره سبا په کالج کې ډرامه ده د هغې ریهرسل مې کوئ ډرامه دا له لیونتوب نه دی دونه توجه چې خپل سبق ته ورکړې ولا چې په دا ټوله کالج کې اول نمبر راسي سالا نو دی برک برک راته ګورې خو نصیحت درته کوم خدای نه کرده ټک خو مې نه در باندې وکړي نو تر دې چې دې ټک را باندې کړی ویلا شو نه دا د زارو ډکې خبرې همیشه حقیقت خبره پر سړي باندې په ښکاره داسې لږ ترخه غوندې لګېږي خو داسې هلکه اوزه ډېر نصیحت به نه راته کوې پلار و نیکه چې مې نصیحت راته کوي لا مې په سر ورته درځي ته څوک یې ها یلکه ګریوان ډمبک خانه تر ننه پورې د مورې زوی دا جرت نه دی کړی چې د شهزاده بلسن خان په مخ کې په زوره ساه واخلي زه به هغه لاسونه مات کم لاسونه چې زما تر ګریوان پورې او زه به هغه سترګې وباسم کمې سترګې چې ما ته برک برک ګوري ستا په دې ګړبېدلو زامو دا درې ګورکشه څه دې ویلې لکه ګریوان کني خانچې ته وایم چې زوی دې اداکاري شروع کړ دی بېلتون جانه ته یاره یو دم خوا به دې کې ته کښېنه دوړه کوه ته ګوره ته خو زما ورور یې زما دوست دی یاره زه څنګه تا خوا به دې کوړم ته کمال کوې یاره ته خو بس مسله دغه ده چې دغه د یارۍ د دوستۍ و ټکي ته مې غوټ مات خو ګوره یاره اوس به چاته نه وایې چې زه په ډرامه کې کار کوم نو بیا به مې د کالج فنکشن ته در سره بیایم هو ولې دې نه بیایم یو کارډ به لا هم درکړم ته ګوره اوس د کالج زما یو ملګری راځي د ما سره ریهرسل کوي ته به داسې وکړې ورپسې ښه مزېداره چای به تیارې کړې او بیا به راته زموږ ریهرسل به مو ګورې چې یو کار به دې په مخه راخستې بیا بل کار هلو خلیل السلام علیکم ستړی مست وې یاره ستا انتظار اصولې ناوصولې درځه کښېنه مهرباني دا زما کلاس فیلو دی په ډرامه کې هیرو دی سعید نومیږي هیرو دغه دی سعید خان او تا د الله باچا راولي هیرو صاحب ته ستړی مست یې جوړ نو
دا هیرو دا هیرو دا رنګوي لکه دی دا هیرو څه مطلب بالکل مس کاسټینګ شوی دی ډایرکټر هم څوک دی ډایرکټر خلیله څوک دی دا بدتمیز هر ماشي وایي دی څوک دی ته ما نه پېژنې د زما له نامه نه دی اورېدلی تا د شهزاده بلتون خان له نامه نه دی اورېدلی دا هیرو دی ډایرکټر هم څوک دی خلیله دا څوک دی دا خانه خرابه دا را باندې وژنه یار دا زه به په اصل کې ستاسو تعارف سره وکړم بلتون خان دا چې دی سعید نومیږي موږ په ډرامه کې هیرو دی هیرو یم هیرو ستا رنګه تټ کلا سړی نه یم هیرو د دغه هیرو په ټکي خو زما اعتراض دی هیرو خو خپل یو تصور لري ځوان طاقتوره شایسته خوش گفتاره خوش اخلاقه دومره په پښه تړلی هیرو خو ما په روی زمین ولاږل وایم ستاسې ډایرکټر څوک دی بس ما ته ډایرکټر ما لاس ورغځوي په انسانیت مې پوښتنه ورسره کوله په احترام ما احترام ورکوي دی لکه کوږ پر یو ساړه روان شو وایم سړی د دې خوا دا هیرو دی ډایرکټر خلیله یار نو څه مو کړي وای پر لاس مچه کړی وای پر شور پرېوتلی وای په شا ماخذ دی خانه خرابه ما ته څه معلومه چې دا دونه لوی نواب دی جوانه دغه دې تا ته خدای نه درکوي اخلاقیات چې ته به ما پر لاس مچې ځه که ته واقعي هیرو یې زه ته ما پر لاس مچه کوز به معلوم شي دا پر لاس مچه که دا ستا رنګه خلک ما پر لاس مچه کوي ما پر لاس مچه که ما نه وایم ما پر لاس مچه که ته هیرو یې ته څه شی یې هیرو ډایرکټر مو څوک دی زه ته ما پر لاس مچه ځه زه ته وګورم لاس په ما ماته ډیله نو پوهه که چې د مسخرو پای آخر جنګ وي هو دا خانه خرابه څوک دی دوی هندوستان دا زموږ نوکر دی خدای خوار کړی نوکر خدای خوار کړی زه به هم ټلیفون وکړم څه وویل خبرې سه یاره دا چې دی زموږ ورور دی بالکل دی خپل د ورور رنګه میده وړه کوه میده بالکل ته به داسې وکړې ورپسې موږ دا به ښه مزېداره چای پخې کړې ورته شابه بالکل دا در پوهه که نیوله چې ریاسل خو در باندې ستور کړم یاره اوس لاړ شه لاړ شم که دې په زړه کې ارمان شته یا ستا سید خانه یاره څه کوې یاره څنګه څه کوم یاره څه کوم یاره یو خو څه لازم کوم به سړی یو په قرآن راځه سید خان راځه سید خان پرېږده ولاخر لکه دا دروازه ولې ورته بندې یاره سړی راغلی تاسې ولاخر هغه دروازه خلاصه کړه مېلمه زه و دلته دا ورشول غواړم چې هیرو دی دي که زه اوس به ورته معلوم شي چې زه ریارسل ورسره کوم زه ریارسل در سره کوم ته دا پرېږده یار او ته کوی په زوره ښه کوه ولاکه ګرځه جنګ کې ټیک دې زه ګرانه غاښه ویاخوه نو بیا کښېنه ده میده وړه کوه کښېنه ده دروازه ور خلاصه که دروازه با یغه مېلمه دې هم دروازه ور خلاصه کړه وای دا د مېلمه ټکي ته دې نو پاته راوستم ټیک دی دروازه خو نه ور خلاصوم چای هم نه ورکوم ولاکه وکړم دا کښېنه دا فروټ وروړم چې راولاړ نه شي ونیسه دا راجبه نه هلته کښېنه ګوره سم یې خوره هغه دې حاجي حاجي بې عزته کوې هغه چې دروازه خلاصه ده راسئ دروازه خلاصه ده راځئ چای کوو راسئ دا چای تیار دا څه درم مو جوړ کړی دی هلته خارموړي پنکه بنده له دې خوا هی عقیب شی راغلی دي دروازې را باندې ټکوي ولې عقیب چا شناخته دی د ده کښې حاجي دا د دوست دې راوستلی دی زه ګسې پېژنم زه هیرو یم تو خدای د ده مخ خو هیرو ته سوی دی دی شی دی لکه د وړو په پیاړه کې چې بیتې جګې کې نه ته اوس تا آخرت دا اوس هیرو دی هیرو خو زه یم حاجي درته وګوره راځه ارام وکړه بلډ پرېشر دی ډېر لکه چې زیات پښې ورشه کاږه ګورې چې دا شور جوړ نه کړي